له ترکمنستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا لپاره هڅې. د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي ترکمنستان د افغانستان شار دافیر منلی دی. د ښاغلي فطرت په وینا اسلامي امارت د ترکمنستان له دغې پریکړې خوښ دی او هیله یې ښودلې چې د دواړو هیوادونو په ګډو هڅو به د ټاپي تاپ او د هرات تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ پروژو چارې ډېر ژر پیل سي. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې را سره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی حکیم روان صاحب میلمه دی، د سیاسي چارو شنونکی. ښاغلی روان په ژوندۍ بڼه د سکایپ له کرښې زموږ سره وصل شوی دی. ښاغلی روان، د ترکمنستان هیواد دا کړنه څنګه ارزوئ؟ محترم لطیفي صاحب، تر هر څه لومړی تاسو او د افغانستان مظلومو او دردیدلو خلکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې ترکمنستان هیواد هم په تیره دوره کې د طالبانو په تیر حاکمیت کې د طالبانو سره ښې اړیکې درلودې او په دغه وار هم ترکمنستان د طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري او دا چې دغه یې منلی دی، شارجدافیر یې منلی دی، دا یو ښه ګام دی هم د اسلامي امارت لپاره او هم زموږ د همسایه هیواد ترکمنستان لپاره. معمولا همسایه هیوادونه باید یو له بل سره نیک د همسایګۍ او ګاونډیتوب اړیکې ولري او یو د بل سره باید پراخ مناسبات ولري او دغه اړیکې د دوه همسایه هیوادونو اړیکې طبیعي ده چې د دواړو هیوادونو د خلکو، ملتونو او حکومتونو په ګټه تمامیږي. بناءً دا یو ښه ګام دی او یو نیک ګام یې بللی شو او هیله دا ده چې طالبان دغسې سیاستونه خپل کړي چې نه یوازې شارجدافیر یې ومنل شي بلکې دغه سیاسي انزوا چې نن افغانستان په هغې کې واقع دی او د نړۍ هیڅ یو هیواد افغانستان حکومت، اوسنی حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه پیژني. هیله ده چې دغه طالبان دغه حساسیت او د اوسنی وضع ایجابات او د افغانستان د خلکو ملي ګټې تشخیص کړي او د دې ملي ګټو د تشخیص په بنیاد باندې د بیرته د نړیوالې جامعې ته راوګرځي او د نړیوالې جامعې متساوي الحقوق غړی شي او نه یوازې ترکمنستان بلکې ټول هیوادونه باید د افغانستان سره ښې اړیکې وساتي او نیک اړیکې وساتي. د افغانستان عنعنوي پالیسي د بېطرفۍ مثبت او فعال سیاست دی او زموږ هیواد د مختلفو رژیمونو په جریان کې صرف نظر له هغې نه چې دغو رژیمونو کوم هدفونه تعقیبول تل خارجي پالیسي د بېطرفۍ او د مثبت بېطرفه سیاست دغه تعقیبولو او تل ټولو دغه پالیسي دغه کړې ده، پیروي کړې ده د داسې یو پالیسۍ څخه او نن هم همدغه پالیسي د افغانستان په ګټه ده. اوس چې په سیمه کې نړیوال رقابتونه تشدید شوي دي، د دغو رقابتونو په فضا کې هر څوک کوشش کوي چې افغانستان څخه په دغو رقابتونو کې استفاده وکړي او ټول هیوادونه کوشش کوي چې د دې په عوض چې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، د دې په عوض داسې کوشش کوي چې د طالبانو څخه د خپلو اهدافو لپاره استفاده وکړي څو په بین المللي او نړیوال سیاست کې د خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره لارې چارې سنبال. بله محترم روان صاحب، که څه هم اوسنی حکومت بار بار وایي یا اسلامي امارت بار بار ویلي چې موږ د نړۍ د هر هیواد سره ښې اړیکې غواړو،
څه باید وکړي لا هم اوسنی حکومت حق اولیت په خپلو حکومتي اډانه په خپلو حکومتي چارو کې څه ته ورکړي چې د نړۍ د خوا په رسمیت وپېژندل سي؟ د رسمیت دپاره محترم لطیفي صاحب باید عرض وکړم چې مخکې له دې نه چې موږ د نړیوالو د دریځونو په باره کې یا د نړیوالو سیاستونو په باره کې فکر وکړو، باید لومړی د خپل کور ترتیبات ونیسو او خپل کور باید په خپل کور کې باید نظم راولو او خپل کور باید جوړ کړو او مخکې له دې نه چې د پردو نه مشروعیت وغواړو باید د خپل ولس څخه مشروعیت وغواړو. زموږ په ټولو قوانینو کې دا تسجیل شوي ده، بخښنه غواړم چې په افغانستان کې حاکمیت په ملت او خلکو پورې اړه لري. بناً ډیره ضرور ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او د هغوی د غوښتنو او ضرورياتو او اړتیاو پر اساس باندې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د افغانستان د خلکو د ارادې نه راوتلی وي، چې دا په طبیعي ډول دغسې یو حکومت ته مشروعیت ورکوي او بیا د دنیا هیڅ هیواد نشي کولی چې دغسې یو حکومت چې هغه د یو ملت د زړه نه راوتلی وي، د یو ملت د ارادې پر بنیاد باندې جوړ شوی وي، دغسې یو حکومت د بیا په رسمیت ونه پېژني. نو مخکې له دې نه چې موږ نورو ته مراجعه وکړو باید خپل ولس ته مراجعه وکړو. بلې ملت ته مراجعه کول د حکومت حکومتي برخه په ټوله کې څومره پیاوړې کولی سي؟ یعنې په ټوله کې د ملت غوښتنې منل. محترم لطیفي صاحب، دا د قرآن شریف صریح امر دی چې وایي چې وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم، یعنی ټول کارونه د هغې جملې نه د نورو هیوادونو سره د مناسباتو مسله، د اړیکو مسله، د رسمیت پېژندلو مسله او د نورو هیوادونو سره د تعاملاتو مسله باید د افغانستان د خلکو له ارادې څخه راوځي او مشوره باید وکړو د خلکو سره، شوراګانې باید جوړې کړو. دا زموږ د خلکو تاریخي او عنعنوي دغه دی چې افغانانو تل خپل پرابلمونه خپل مشکلات داخلي دي که خارجي تل یې په جرګو باندې حل و فصل کړي دي. کله چې دویمه جهاني جګړه پیل شوه، په دویمه جهاني جګړه کې افغان حکومت ټول ملت راوغوښت، جرګه یې جوړه کړه او د هغې جرګې ته یې دا خبره وکړه چې له یوې خوا جرمنان وایي چې باید موږ د هغوی ملاتړ وکړو، له بلې خوا متحدین وایي یعنې روس او امریکا او انګلستان وایي چې موږ باید د دوی حمایت وکړو. په جګړه کې موږ د چا حمایت وکړو؟ کوم لوری ونیسو؟ له یوې خوا انګلستان، هغه انګلستان چې هند تر ولکې لاندې دی او زموږ د خاورې یوه برخه یې زموږ د خاورې نه جدا کړې ده، یعنې په جبر سره یې زموږ خاوره تقسیم کړې ده او زموږ په داخلي چارو کې دوامداره مداخله کوي. له یوې خوا درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د دمې وروسته ښاغلی روان ښه درته وایم بیرته تاسو ته، اوسنی حکومت باید څه ډول یو پالیسي غوره کړي چې د نړۍ د خوا په رسمیت وپېژندل سي، هغه تورونه چې ګاونډیان یې پوره کوي. تاسو مخکې لږ اشاره درلوده ګاونډیانو ته چې ګاونډیان ښه نیت نه لري ستاسو په خبره افغانستان ته. څه باید وکړو؟ کومې کورنۍ دندې باید ترسره سي په افغانستان کې؟ مخکې تاسو یو شي ته اشاره وکړه چې ملت ته باید مراجعه وسي. که چیرې ځینې څیزونه چې ملت یې هم غواړي او اوسني حکومت هم انکار نه دی کړی، مثلا د ښځو د کار، د نجونو د زده کړو مسله د شپږم ټولګۍ څخه پورته، که چیرې همدا موضوعات په افغانستان کې حل سي، فکر کوئ چې اوسنی حکومت به د نړۍ د خوا په رسمیت سره وپېژندل سي؟ دغه دا دی، قاعده دا ده چې خارجي سیاست د داخلي سیاستونو مولود دی او کله چې په داخل کې سیاستونه نورمال شي او عادي شي، یعنی په داخل کې د بشر حقوقو ته توجه وشي، لکه تاسو چې وویل چې د نجونو مکتبونه بیرته فعال شي او همدا ډول د متقاعدینو حقوق ورکړل شي او د
ځینې حقوق او د خلکو ازادۍ ته درناوی وشي او د چا په داخلي او خصوصي چارو کې مداخلت نه کیږي او دولت عدالت تامین کی. عدالت تامین په دې معنی چې د قانون مطابق حکومت وکي او قانون رامنځته کی د خلکو په اراده باندې او د خلکو په اراده باندې یو داسې یو حکومت جوړ کی چې هغه حکومت اهل حکومت وي او کار اهل کار ته سپارل شوی وي. ولې نه په هغه صورت کې به خارجي هیوادونه بیا حق نه لري چې طالبانو ته ووایي یا حکومت ته ووایي چې موږ تاسو په رسمیت نه پیژنو. په دې صورت کې اتومات هم بین المللي مشروعیت رامنځته کیږي او هم ملي او داخلي مشروعیت رامنځته کیږي. بله ښاغلی روان، ځینې هیوادونه چې د افغانستان سره ښې اړیکې لري، ځینې هیوادونه چې افغانستان ته ځان نږدې بولي، اما ځینې هیوادونه بیا ځان ډېر لرې بولي. د کومو اهدافو لپاره په خپله په سیمه افغانستان کې په ټوله کې د افغانستان کې د کومو اهدافو په لټه کې دي؟ خپله پاکستان چې د افغانستان ډېر نږدې ګاونډی دی څه غواړي د افغانستان څخه چې په یو نوم او په بل نوم تور پورې کوي او د افغانستان انځور نړۍ ته غلط معرفي کوي؟ یو خو د هیوادونو سیاستونه دي چې مختلف هیوادونه په مختلفو مواردو کې تعقیبوي او طبیعي ده چې ټول هیوادونه خپل سیاستونه د خپلو ملي ګټو په محور باندې جوړوي او په دې کې هدف دا نه وي چې د هغه یاده هیواد ګټې په نظر کې ونیول شي، بلکې د خپل هیواد ګټې په نظر کې نیسي. او راځو د پاکستان مسلې ته. پاکستان خو داسې دی چې متاسفانه د پاکستان مشکل د خپل ځان نه دی. پاکستان ته نه افغانستان مشکل جوړ کړی دی او نه هندوستان ورته مشکل جوړ کړی دی، نه نورو هیوادونو پاکستان ته مشکل جوړ کړی دی. پاکستان د خپل ځان نه ویریږي او په ځان کې مشکل دی. هغه مشکل دا دی چې پاکستان په پردیو خاورو باندې آباد شوی دی. د افغانستان په خاوره باندې او د هندوستان په خاوره باندې یو مصنوعي هیواد رامنځته شوی دی او دغه مصنوعي هیواد په پردی خاوره باندې جوړ شوی دی او دوی د دې نه ډاریږي چې کومه ورځ به یوه خوا یا بله خوا راپاڅي کی او وبوایي چې تاسو په پردی خاوره اړولي دي، په پردي کور ما اړولي دي، ځان ته خپل کور پیدا کړئ. نو خبره دا ده چې پاکستان له دغې نه ویریږي او دا چې بانې کوي افغانستان باندې دغه کوي چې هلته ترورستان دي او هغه په موږ باندې حملې کوي. تاسو د هغې د پاکستان حملې او د پاکستان تورونه چې پاکستان تورونه پورې کوي یا په افغانستان باندې حملې کوي د فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن د خبرونه پیدا کولای شي. مولانا فضل الرحمن وایي چې همدغه د پاکستان حکومت وو چې 40,000 جنګیالي د طالبانو سره جګړې ته لیږل چې د طالبانو سره یو ځای جګړه وکړي د افغان حکومت د افغان جمهوریت پر ضد باندې. نو ګورئ اوس که دلته کوم طالبان یا یو څوک د هغو 40,000 کسانو نه د طالبانو په څنګ کې وي چې د طالبانو سره یو ځای جګړه کړې ده او کار یې ورسره کړی دی، مبارزه یې ورسره کړې ده او سر یې په لاس کې نیولی و، قربانۍ ته ورسره حاضر شوی و. دا خو مونږ خو انسانان یو، انسانان تر احسان لاندې دي. وایي انسان تابع احسان. دغو خلکو د طالبانو سره مرسته کړې ده. زه نه وایم چې پاکستاني طالبان به په افغانستان کې وي، خو خبره دا ده چې کوي هم دا د پاکستان د سیاستونو نتیجه ده، نه د افغانستان. دا پاکستان را لېږلي وو او دا نورې ډلې که په افغانستان کې تروریستي ډلې وي دا پخوا په پاکستان کې وي. د طالبانو د راتګ سره دوی هم راغلل، ځکه دوی په دې باندې پوه شول چې طالبان کامیاب شول او طالبان د دوی ملګري وو، هغوی هم امکان لري دلته راغلي وي، لیکن د کوم ځای نه راغلي دي؟ د پاکستان نه راغلي دي. بناً که په افغانستان کې دوی دعوا کوي چې دلته ډلې دي، دا ډلې د پاکستان نه راوښتي دي، دا زموږ ورباندې پور دی. زموږ باید د هغوی نه خواهش وکړو چې هغه ډلې چې تاسو رالیږلي دي بیرته یې در واخلئ، نه دا چې دوی موږ ته ووایي چې ستاسو لخوا موږ ښاغلی روان، په ټوله کې باید د هر اړخیزو اړیکو لپاره د نړۍ سره څه ډول اړیکې وپالل سي چې په ټوله کې لومړی همدا ترکمنستان چې اوس یې شردافیر هلته منلی دی رسمیت پېژندنې ته راوړاندې سي. ولې رسمیت پېژندنې ته نه راوړاندې کېږي؟ څه باید ترسره کړو؟ څه ډول اړیکې باید وپالو؟ څه ډول میکانیزم باید جوړ کړو ورته؟ تر ټولو مهمه خبره ما
لکه مخکې چې وویل هغه دا ده چې باید خپلو خلکو ته مراجعه وکړو او د هغې په څنګ کې موږ د بین المللي جامعې یو غړی هیواد یو او موږ د ملګرو ملتونو د سازمان بنسټ ایښودونکی هیواد یو. موږ یو د هغو هیوادونو څخه یو چې د دغه سازمان بنسټ ایښی دی. بناءً په موږ باندې ده چې ټول هغه اعلامیې او هغه مصوبات، هغه کنوانسیونونه او هغه میثاقونه او هغه اصول چې دغه سازمان دغه کړي دي، پاس کړي دي، د سازمان تصویب کړي دي، موږ هغه نورمونو ته او هغه اصولو ته باید درناوی وساتو او هغې ته احترام وکړو. هغه جملې نه تر ټولو مهم او اساسي سند د ملګرو ملتونو د سازمان تر ټولو مهم او اساسي سند هماغه د بشر د حقوقو اعلامیه ده. موږ باید د بشر حقوقو ته درناوی وکړو او د بشر حقوق باید په ځای کړو. نو خبره دا ده چې که موږ غواړو چې د بین المللي جامعې غړي شو، هم باید په ملي سطحه دغه مشروعیت پیدا کړو، یعنې د خپلو خلکو نه باید مشروعیت واخلو او دا مشروعیت مو واخیست هغه نورمونه باید مراعات کړو د دې دپاره چې د بین المللي ټولنې متساوي الحقوقه غړي وبلل شو. بلې په ټوله کې خپله که ملګري ملتونو په افغانستان کې د بشر د حقونو د نقص خبره یادوي ښاغلی روان، که وګورو د نړۍ په بل هیواد فلسطین کې په پراخ کچ د بشر حقونه نقص کیږي، هلته ولې د بشر د حقونو دعوا نه کوي؟ همدا ملګري ملتونو په ټوله کې ملګري ملتونه خپلواک دي په خپلو چارو کې؟ ګورئ، یو دا خبره ده چې تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په دغه کې په ملګرو ملتونو کې یو سازمان دی د دغه په نوم باندې د امنیت شورا په نوم باندې. په هغه امنیت شورا کې 15 هیوادونه د ویټو حق لري. خو تعصب سره باید ووایو چې د دغه جنایت چې په فلسطین کې کیږي او اسرائیلي متجاوزین، اسرائیلي جنایتکاران کوم جنایت چې په دغه کې سرته رسولی دی په فلسطین کې او په غزه کې سرته رسولی دی، د دې جنایت مسؤلیت د اسرائیلو د جنایتکار او فاشیستي رژیم په غاړه دی، د لیکود په غاړه دی چې اوس حاکم ګوند دی، او د امریکا په غاړه دی چې د دې لیکود تر شا ولاړه ده. نو خبره دا ده چې دغه 15 هیوادونه چې دغسې د ویټو د حق څخه محروم دغه دي، برخورداره دي، دغه هیوادونه په هیوادونو کې او په نړۍ کې دغسې نارواوې کوي لکه امریکای چې په فلسطین کې کوي. خو خبره دا ده چې فلسطین خبره جدا ده او زموږ خبره جدا ده. خو د افغانستان په مورد کې ګوره، د فلسطین په مورد کې توافق نشته. د فلسطین په مورد کې ځینې هیوادونه خلاف د امریکا د موضع، د امریکا د دریځ خلاف دي، لیکن د افغانستان په مورد کې ټول هیوادونه متفق الرای دي، یعنی د دنیا ټول هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني، د عمله چې د افغانستان حکومت د هغو بین المللي قوانینو، نورمونو او ستاندردونو او د هغه میثاقونو او کنوانسیونونو او اعلامیو برخلاف بولي، کوم چې ټوله نړۍ د هغې اطاعت کوي. خبره دا ده، ګورئ، دا دغه فیصله وشوه، د دوحې پریکړه وشوه، د دوحې فیصله وشوه د طالبانو او امریکا ترمنځ. همدغه فیصله یوړه شوه د امنیت شورا ته. امنیت شورا هم همغه اصول تصویب کړل، لیکن په همغه تصویب شوي دغه کې اصولو کې یوه خبره دا وه چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو مراعات کیږي. نن طالبان وایي چې دا زموږ داخلي مسله ده. په داسې حال که دا داخلي مسله وای، خو تاسو به ویلي وای چې دا په دغه پورې قطعنامه پرې هېڅ اړه نه لري او موږ دا خبره نه منو، دا زموږ داخلي مسله. لیکن هلته لیکي چې موږ به په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړوو د افغانستان د خلکو په مشوره او خلکو ته د خلکو بشري حقوقو ته به درناوی کوو، لیکن هغې ته درناوی ونه شو. معنا دا چې هغه هیوادونه چې د امنیت شورا متابعت کوي، هغه هیوادونه ټول ویني چې طالبانو هغه پریکړه او هغه ډیره مننه کوم چې یا زه خو داسې نشم ویلی چې ملګري ملتونه خپلواک نه دي، ځکه ګورئ دلته یو تناقض راځي. مثلا امریکا
روسیه د امریکې ضد ده، بله چین د امریکا ضد دی. چین د امریکا اطاعت نه کوي. که موږ ووایو چې ټوله دنیا د امریکا اطاعت کوي، خو دا غلطه خبره ده. بله نو خبره دا ده چې زه نه وایم چې مثلا کومه دغه شوي ده، کوم ظلم کیږي. خبره دا ده چې هغه څه چې موږ وایو باید په عمل کې تطبیق کړو. موږ د دوی توافقنامه منلې ده چې دلته به د خبرو اترو له لارې یو حکومت منځته راځي، د خبرو اترو له لارې یو حکومت منځته رانغی. دا موږ ویلو چې یو ټول شموله حکومت به منځته راځي. هغه ټول شموله حکومت رانغی، بلکې د یوې ډلې یعنې د طالبانو حکومت منځته راغی. بله هر څوک چې په دغه حکومت کې دي هغه ټول طالبان دي یا د طالبانو ډېر سرسخت مدافعین او ملاتړي دي. یعنې بل څوک په دې کې نشته. په داسې حال کې چې افغانستان 40 میلیونه نفوس دي او طالبان امکان لري چې ډېره مننه کوم ښاغلی حکیم روان صاحب چې در تا وخته مو زموږ سره ملتیا کول. ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا وه د نن شپې د نن خبره چې درته وړاندې مې کړل. ستاسو د لیدلو څخه او اورېدلو څخه هم ډېره مننه کوم. تر بیا ښه وخت.